الحمد لله رب العالمين. دا لفظ الحمد لله الحمد لله الحمد دا الله طول صفتنا لله خاص الله لردی. بعضی کتابونو کې مشتا او ډیر خلک دا الحمدلله معنا داسې کوي الحمدلله ټول صفتونه الله لردی. نو داسې معنا چې وکړو نو انسان هم صفات لري، حیوانات هم صفات لري. نعوذ بالله من ذلک د مخلوق کمزوري صفات او د حیواناتو صفات بم الله لراجي شي. ښه خبره دا ده چې الحمدلله که امیانی کوي او علماء کوي امیانو د پاره نو معنا یې داسې صحیح ده. الحمد د الله تعالی ټول صفاتونه لله خاص الله لردی. علماء کرام فرمایي دا لله کې دا لام چې د پاره د تخصیص دی. لکه عربان وایي هذا ثوب لی دا جامې زما د پاره دي، دې د پاره استعمالوي چې په دې کې د چا شرکت نشته دی. موږ او تاسې مسلمانانو الحمدلله دې ټکي کې اشاره کوو. ای رب العالمین ستا صفتونه الله تعالی ردي، ستا صفتونه تعالی ردي. ګوره د رب صفات خو ډېر زیات دي، څه به موږ دلته ذکر کوو. الله خالق دی، موږ او تاسې ټول الله پیدا کړي یو، ځکه دې کې اقرار کوو الحمدلله الله ستا صفتونه تعالی ردي. بیا چې چا اولاد نه کېږي خلک رواني محتلام بابا ته، ولی رواني وایي زه زما بچي نه کېږي، زما اولاد نه کېږي نو زه هلته زما. نو 25مه سپاره کې رب العالمین فرمایي ای انسانا ته چې مور په نس کې ما پیدا کړي، رب العالمین فرمایي چې ستا ژبه نه وه، ته مور په نس کې اوبه او نطفه وي، تا ما دپاره چا څوک دې واسطه که چې ته ما پیدا کړي. لکه رب قرآن کریم کې الله فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. چا د پاره الله تعالی وایي زه ورکوم نارینه اولاد، چا لپاره ورکوم زنانه اولاد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، رب العالمین فرمایي چا د پاره جوړه ورکوم، هم نارینه ورکوم هم زنانه ورکوم. دا خزانه د رب العالمین سره ده. زمونږ او ستاسې عقیده بدایي چې اولاد ورکولو والا الله دی. محتلام بابا په اولاد کې څه نه کوي، ځکه دلته اقرار هم کوو الحمدلله الله ستا صفتونه تعالی ردي، الله خاص تا د پاره دی. دلته اقرار کوو چې الله خاص تا د پاره دی، بل چا شرکت نشته دی. نو محتلام بابا دې کوم ځای نه راوسو. لکه لله کې چې لام تخصیص د پاره شو خو بل شی پکې داخل نشو. لکه بعضې خلک بیا وایي رب العالمین صفت دا دی چې خلک ځي اوس دا میلی صاحب لا چې وایي لیوني ښه کوي. نو ګوره لیونی کولو والا الله دی، دا یو تکلیف دی. قرآن کې الله فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. رب العالمین فرمایي چې زه اراده وکم چا د پاره چې د خیر رسولو، الله وایي څوک ورته ضرر نشي رسولی. او چا د پاره چې زه اراده وکم چې دې د پاره زه ضرر ورسوم، څوک ورلره خیر نشي رسولی. او که ضرر اراده وکړي فایده نشي رسولی، او که فایدې اراده وکړي څوک ورله ضرر نشي رسولی. او قرآن کریم کې الله فرمایي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. الله وایي یو مصیبت تاسې ته نشي رسېدلی، الله فرمایي مګر زما که رسېږي زما په حکم باندې. دا لیونتوب هم یو مصیبت دی، رب رسولی دی نو رب به لرې کوي. نو چې موږ میلي صاحب پکې داخله وګوره الله صفت مخلوق له ورکه دام شرک شو. لله بیا په لله باندې عمل نشو. الله ستا صفتونه خاص تا لره دي، میلي صاحب دې پکې داخل که. بل صفت خلک راخلي لکه ډولکی بابا دا صفت ورکوي، وایي چې کله واده وشي او دا بیا ناوې ویسي په ډولکی بابا باندې وګرځي 12 چکرونه ورکړي بیا اولادونه ډېر ښایسته ورکوي. نو قرآن کې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بني آدم. ډېر آیاتونه دي قرآن کې. رب العالمین فرمایي چې په مخلوقاتو کې مې انسان ډېر قدرمن پیدا کړی او ډېر ښایسته صورت او قد او قامت الله وایي ما ورکړی دی. رب العالمین سره کارخانه د الله وایي دا ښایسته کول بدرنګ کول الله وایي زما سره دی. نو مسلمان بیا رواني چاته رواني ډولکی بابا له چې وایي ناوې پې وګرځو چې اولاد خسته شي. نو الحمدلله ای رب العالمین ستا صفتونه خاص تا لره دي. نو چې ته مخلوق له صفات ورکې نو دې ټکي باندې بیا څه نه راځي، عمل پې نه راځي. لکه بعضې خلک چې دی یاسین بابا لځي، وایي څه کوي یاسین بابا چې دی وایي ګونډو کې درد دي، ملا کې درد دي، وایي دا درد ښه کوي. صحیح دی. بعضې خلک وایي ما په چشم ولیده، په سترګو مې ولیده چې دا سړی په کلوب روان و هلته چې ننوته ښه شو. حدیث کې فرمایي رب العالمین، حدیث قدسي دی، رب العالمین فرمایي چې د انسان په ګمان باندې زه فیصله کوم چې انسان په ما باندې څه ګمان کوي، د دې دا ګمان دی چې زه ځم میلي صاحب له هلته به ښه کېږم یا یاسین بابا له ځم هلته به ښه کېږم. او بل حدیث کې راځي چې ان شیطان ته رب العالمین دومره قوت ورکړی دی چې د انسان په رګونو وینه چې څنګه جریان لري شیطان
شیطان هم داسې ګرځي نو شیطان د دغه انسان رګ ونیسي هلته چې لاړ شي هلته خشي عقیده یې خرابه کي نو صفات د الله ګوره صفات د الله ټول الله له دام یو ضرر دی نو ضرر تعالی الله رسولی دی رب له راسونه پورته که دعا وکړه دعا اوس وسیله ده دعا وکړه په دې باندې او رب باندې اراده وکړه چې رب العالمین تاخ مریض کړی یم ته مې ښه کړي نو الحمدلله کله چې دا کار وکړو نو الحمدلله باندې به عمل نه کېږي ولې الحمدلله الله ستا صفتونه تعالی ردي الحمدلله بعضې خلک ګوره الله صفتونه الله لره دي بعضې خلک بیا مخلوق له ورکوي سورة النساء کې رب العالمین فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک بشک الله تعالی چې دی الله تعالی فرمایي لا یغفر لا نافیه په داخل کړي الله وایي ایس کله زه بخښنه نه کوم بدې کې دوام دی الله وایي بخښنه نه کوم هغه سړي دپاره چې الله وایي کوم انسان ما سره شرک کوي قدرمنو عزتمندو شرک عظیمه ګناه ده سوره لقمان کې الله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم الله وایي دا شرک چې دی ټولو ګناهونو نه غټه ګناه ده حدیث شریف کې راځي چې اکبر الکبائر الاشراک بالله ګناهونه خو ډېر زیات دي خو شرک د الله ډېر بدې شي قرآن کې ډیر بار بار الله په شرک باندې رد کوي بل ذکر رب العالمین فرمایي کم انسان چې شرک وکړي الله وایي فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار الله وایي یقینا په دغه سړي باندې زه جنت حراموم او جنت په دغه سړي باندې حرام دی او اور ته به زه داخلوم نو دغه صفات چې ما مخکې ذکر کړل باید د دغه شیانو نه ځان وساتو دې ته ویلی کېږي شرک او شرک ډېر عظیمه ګناه ده وایي تاسې په قرآن نه تاسې واورېدو او ما درته بیان وکړو بل دا خبره ده چې دا خلک ولې شرک کوي ولې ورته مجبورېږي وایي زه ډېر ګناهګار یم زه ډېر فقیر سړی یم یا ډېر ګناهګار یم په دې وجه به رب العالمین زما دا فریاد واوري یا به واونري ځکه ما ډېر ګناهونه کړي دي نو رب ته چې لاسونه انسان پورته کړي رب العالمین فریاد اوري قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قریب یقینا دغه واذا سألك کله چې تپوس کوي کده تانا عبادي بندگان زما عني پبانا زما کی فإني قریب رب العالمین فرمائی زبیشک دیو ته نږدې ما اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی الله وایي زه دعوت قبلوم څوک چې مانه دعا غواړي الله وایي زه دغه انسان دعا قبلوم باید هر انسان چې ګناهګاري څومره ګناهونه یې کړي رب العالمین ته لاسونه پورته کړي او شرک یې کړی خصوصا ربنا پناه وغواړي او ربنا په دې باندې مغفرت وغواړي کیدای شي رب والله مغفرت وکړي باید مسلمانانو ورونو څومره ګناهونه چې منګه او تاسې کړي دي باید رب له لاسونه پورته کړو ځکه رب چې دی رحیم ذات دی الحمدلله الله تعالی ټول صفتونه چې دي خاص الله لره دي